السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو پراته روغ جوړ او خوشحاله یاست. ګران ملګرو، زه یم اسدالله افغان. نن مې ستاسو لپاره یوه ډېره خوندوره او زبردسته ویډیو راوړې ده. ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه وګورئ. که مو خوښه شوه نو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم د دې طریقې څخه فایده واخلي. او د داسې نورو جالبو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که څوک په فیسبوک پیج کې ویډیو ګوري نو پیج لازمي در سره لایک او فالو کړئ، ځکه چې لایک مهم دی. په یوه لایک ستاسو څخه هېڅ هم نه ځي. نو ملګرو، نوی ویډیو مې دې لپاره جوړ کړی دی چې په موبایل کې د ایمرجنسي کایل که تاسو لیدلی وي داسې یو اپشن ډېرو ملګرو لیدلی دی، خو طریقه نه ورته معلومېږي چې دا څه. نو داسې ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې دغه ایمرجنسي کایل په دغه موبایل کې چې هر موبایل کلپ وي یا پټرن لاک یې ورکړی وي یا پاسورډ ورلګولی وي، نو هلته ایمرجنسي کایل اپشن خلاص وي، نور هېڅ شی هم نه راځي. نو دا د دې لپاره ورکړی ملګرو، خدای نخواسته په تاسو باندې یو پېښه وشي، یو ټکر وکړي، یو بله وکړي، بیا نو ته لاسرسی نه لرې چې ټلیفون کلپ خلاص کړې، یا یو خلک راسي ډاکټر یې بل څوک یې، نو هغه غواړي چې یو چا ته زنګ ووهي، نو هغه لمبر و شی نشي راخیستلی. نو دې لپاره دغه ایمرجنسي کایل کې باید تاسو یو څو لمبره ثبت کړئ چې هغه د انډیوال یې، د پلار یې، د ورور یې، د هر چا چې یې لمبر پکې ثبت کړئ. باره به اتوماتیک چې دا دې خلاص کړئ، بس په هغه اتومات زنګ ورځي، بیا خبر ورکولی شي. نو ویډیو وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر هم کړئ تر څو هغه هم د دې طریقې څخه فایده واخلي. نو راځئ نور وخت مو نه نیسم، ځو د ویډیو په طرف. ویډیو شروع. نو ګوره ملګرو، تاسې به دلته لومړی ګوره موبایل به کلپ کړئ. کله چې مو خپل موبایل کلپ کړئ، ګوره اوس دا د موبایل کلپ شو، نو بیا به راسئ په دغه ایمرجنسي کال باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ایمرجنسي کال باندې کلیک وکړئ، بیا دغه پلس یعنې دا جم اپلیکیشن اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا به په دغه اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا دلته خپل د موبایل کلپ خلاص کړئ، هر رقم کلپ چې مو راچولی وي هغه خلاص کړئ. بیا نو دغه جمع یعنې دا پلس نښان اډ ممبر باندې کلیک وکړئ. اوس ګوره ملګرو، دلته تاسو ته هغه ټولې ستاسو د موبایل شمېرې راواړولې چې تاسو شناخته یو انډیوال یې، یو ملګری یې، فرینډ یې، هغه شمېره پکښې انتخاب کړئ چې بیا اتوماتیک زنګ ورته وهل کېږي. ګوره زه اوس دغه احمد دی او علیمه دی، دغه دوې شمېرې، دغه ارماني دی، دا درې شمېرې پکښې انتخابوم. نو بیا به په دغه ډن اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا به په دغه سیو باندې کلیک وکړئ. اوس دغه د درې سره شمېرې زما سره ثبت شوې. نو اوس ګورئ ملګرو، زه خپل موبایل کلپوم او بیا ګورم چې هغه شمېرې یو څوک غواړي دغه ته زنګ ووهي یا دغه وکړي، زه نه یم دلی، یا خبر ورکوي چې دی چیرې دی یا څنګه دی، ټلیفون یې دلته پروت دی نه. نو اوس دا موبایل زه کلپوم. کله چې ما موبایل کلپ کړئ، نو ګوره موبایل کلپ شو، بیا هېڅوک نشي کولی چې زما بغیر دا ټلیفون خلاص کړي، نو کلپ یې نه ورته معلومېږي. بیا به په دغه ایمرجنسي کال باندې کلیک کوي، ګوره هغه شمېرې دلته نوټ دي چې ما پکښې ورکړي دي. نو دی اوس ګوره احمد دی، علي احمد دی، ارماني دی، دا ما درې سره پکښې نوټ کړې. نو دی غواړي دغه هر یوه ته چې زنګ ووهي خو زنګ ورځي. اوس زه درته کال کوم، هغه شمېرې باندې کلیک وکړئ او بیا په دغه اوکې باندې. دغه نننۍ خوندوره طریقه که مو خوښه شوې نو خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم د دې طریقې څخه فایده واخلي، او دا ډېره زبردسته طریقه ده. نو نور وخت مو نه نیسم، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.